ملګرو په دغه ویډیو کې د خپلواکۍ جام بکی نور معلومات درکوو چې څه خبرې دي او څه پیښې شوي دي پکې چا څومره منډې کړي دي دا معلومات درکوو. تېره ویډیو کې معلومات درکړي وو خو ځینې معلومات په هغې کې نیمګړي وو هغه په دغه ویډیو کې درکوو. د ښې توپوهنې او ښې توپچونې پر مټ افغان ځوانانو په 40 منډو افغان اتلانو ته ماتې ورکړه او د خپلواکۍ جام لوبه یې بریا خپله کړه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستو 30 کلیزې په ویاړ کابل لوبغالي کې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلو ترمنځ د خپلواکۍ جام شلوریزه لوبه ترسره شوه. د لوبې په پیل کې پچه د افغان ځوانانو لوبډل مشر ګلبدین ایب وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغان ځوانانو لوبډلې په ټاکلو 10 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې چې له ډلې ګلبدین ایب 54 احسان الله جنت او حشمت الله شهیدي هر یو 45 او نجیب الله زدران 14 منډې وکړې. د افغان اتلانو له لوري دولت زدران او فرید احمد 2 شپور زدران او زیا شریفي یو لوبغاړی وسوځاوه. د 180 منډو د هدف په تعقیب کې د افغان اتلانو ټوله لوبډله په 119 منډو وسوځیده او افغان ځوانانو په 40 منډو بریا خپله کړه. د افغان اتلانو له لوري جاوید احمدي او درویش رسولي هر یو 28 منډې وکړې. همدارس فرید احمد 22 او شرف الدین اشرف 21 منډې وکړې. د افغان ځوانانو له لوري یمین احمدزي 3 سید احمد شیرزاد او زهیر خان 2 ګلبدین ایب نجیب الله زدران او حمید حسن یو لوبغاړی وسوځاوه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګلبدین ایب ته ورکړل شوه او همداراز د سټایلس لوبغاړي جایزه بیا حمید حسن ترلاسه کړه.